د پخوا زمانې کیسه ده. په یو کلي کې یو ماشوم اوسیده. د هغه نوم الادین و. الادین به ټوله ورځ د خپلې بیزو سره په کلي کې لوبې کولې او د الادین پلار به په کلي کې د کپړو کاروبار کولو. وخت تیریده. الادین چې د 12 کالو شو نو د هغه پلار مړ شو. الادین به ډیر خفه او پلار به ډیر یادول. مورې ته مه خفه کېږه، د پلار دکان ته به د نن نه پس زه کار لځم. او د هغې نه پس الادین په ډیر کم عمر کې د پلار کاروبار سنبال کړه. یو ورځ الادین دکان کې لګیا و، کار یې کولو چې یو ناشنا سړی راغلو. سلام علیکم بچی. وعلیکم السلام. تاسو مو نه پیژندې، تاسو څوک یې؟ بچی زه ستا تریم، د کلي نه بهر تلم، اوس راغلم. ها کاکا چای به څښې که شربت و؟ راځه کښېنه. نه بچی کښېنم نه، خو تا زه یو پټ ځای ته بوځم او هلته کې خزانه ده. ها خزانه؟ کوم ځای ده؟ راځه چې لاړ شو. او د هغې نه پس هغه سړي الادین د ځان سره یو خوشي میدان او صحرا ته بوتله. بچی دا هغه ځای دی، دلته کې خزانه پټه ده، خو ته داسې وکړه اول لږ لرګي راوړه چې اور بل کړو. الادین لاړ شي، یو څو لرګي راوړي او اور بل کړي. هغه سړی په اور کې څه پوډر واچوي او په خوله باندې څه ووایي. اچانک د هغې اور په ځای د ځمکې نه یو غټ کاڼی راووځي او د هغې د کاڼي د پاسه یو شنه ګوتمه پرته وي. کاکا زه خو یاریږم، داسې دي. یاریږه ما، د دې کاڼي لاندې خزانه ده. زه چې درته څه ویم هغه شان کوه. دا ګوتمه واخله او په ګوته واچوه. الادین چې کله هغه ګوتمه په ګوته کی نو اچانک هغه کاڼی د خپل ځای نه اخوا شي او لاندې یو غټ غار کولاو شي چې هغې ته لاندې پوڼۍ کوزې وي. بچی دې غار ته به دننه لاړ شي، خو سله به ګوتې وړي نه، ور بیا به مړ شي. دې غار کې چې مخکې لاړ شي هلته یو ډیوه پرته ده، د هغې نه به تیل لر کړي او هغه ډیوه به ماله راورسې او دا ګوتمه چې تا سره ده دا به ستا د هر څه نه حفاظت کوي. او هغې نه پس الادین هغې غار ته دننه لاړ شي. په غار کې دننه یو ډیر غټ باغ او ډیرې ښایسته ښایسته میوې لګېدلې وي. واه څومره ښایسته میوې دي، وړکه چې لږې ترې وخورم اوږده شوې یم. الادین چې کله د اونې نه یو سیو راکټ کی د هغې نه هیره جوړه شي. واو دې نه خو خیره جوړه شوه. او د هغې نه پس الادین د هغې ونې نه یو میوه راکټ کوي. هغې نه هیره جوړیږي او د دې ټولو هیرو نه یو بوجۍ ډکه کي. الادین چې لږ مخکې لاړ شي هغه ته هغه ډیوه هم میلاو شي. د هغې نه هغه تیل لرې کی او هغه ډیوه هم د ځان سره کی او واپس د غار طرف ته لاړ شي. خو د الادین سره د هیرو نه ډکه بورۍ وي چې د هغې د وجې هغه واپس بره نشي ختی. الادین هغه سړي ته आवाज کی چې ته هم لاندې راکوشه او دواړه به په شریکه د هیرې او ډیوه بره وخیجو. خو سړی ورته وایي چې زه نشم درتلی، خو ماله صرف ډیوه راکا. خو الادین ورته وایي چې ما سره بورۍ ده او زه بره نشم درختی، ډیوه نشم درکوی. سړی غوسه شي او کاڼی واپس د غار په خوله کیږدي او الادین دننه گیر شي. دغسې 2 ورځې تیر شي. الادین په غار کې گیر وي او د وتو لار ورته نه ملاویږي. الادین ته اچانک هغه شنه ګوتمه رایاده شي چې هغه له ګوتې یوسي. الادین سره د هیرو غیب شي، د خپل کور مخې ته پیدا شي او چې مور یې الادین وویني نو هغه هم ډیره خوشحاله شي. الادینه بچی ته راغلی، زه خو تا پسې ډیره خفه ومه، بچی ته چېرته تللی وي؟ مورې ما ته یو سړي وي هلته خزانه ده، هغه سره تلو ما، هغه بیا په غار کې بند کړو. دا څه وی بچی، ته بیا څنګه آزاد شوي؟ مورې ما سره د جادو یو ګوتمه ده، د هغې په برکته لار آزاد کړم. زه بچی شکر دی. بچی دا ډیوه کوم ځای وه؟ دا خو ډېره زړه ډیوه ده. د الادین مور چې ډیوه صفا کړه نو اچانک د ډیوې نه یو غټ دیو راووتل. تاسو زه آزاد کړم، زه ستاسو غلام یم. وایي چې څه حکم کوي؟
د الادین مور ورته وویل ډېرې ورځې وشوې خوراک مې نه دی کړی اوږې شوي یم څه خوراک راکړه او دیو ورله خپل د جادو په طاقت رنګ رنګ خوراکونه ورکړل. یو څو ورځې پس الادین په بازار کې روان و چې د بادشاه وزیر اعلان وکړ ټول خپل خپل دوکانونه بند کړئ او لاره ازاده کړئ. د بادشاه لور په لاره تېرېږي که چا ورته وکتل سر به ورله قلم کوو. او د هغې نه پس ټولو خلکو خپل خپل دوکانونه بند کړل. د بادشاه لور نن خو به دا ضرور وینم. او دغسې الادین په بازار کې پټ شو چې د باچا لور وویني. لږ ساعت پسې د باچا لور په لاره تېروله چې الادین ولیده نو د باچا لور دومره ښایسته وه چې هغه په زړه بیلو. الادین په ټول عمر کې دومره ښایسته جینۍ نه ولیدلي او په منډه منډه کور طرف ته لاړه. مورې ما د بادشاه لور لیده څه مخه وه. د بادشاه لور کوم ځای وه بچي؟ مور یې هلته بازار کې روانه وه. زما سمه خوښه شوه. زه به د بادشاه د لور سره اوس واده کوم. یاره بچي د بادشاه لور سره چېرته مونږ غریبانان او چېرته هغه د بادشاه لور. مور یې هغه کومې خیرې چې مې راوړې وي د هغې نه یو څو خیرې ورله یوسه او زما دپاره یې وغواړه. ځه بچي ټیک ته سبا به ورشو. او مور یې د شپې د هغې هیرو نه یو څو هیرې د ځان سره کړي او په سبا باندې د باچا محل ته لاړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بادشاه سلامت زه یو خبره کول غواړم خو یاریږم. یریږه ما وایه څه ویل غواړې؟ زما زوی ستا د لور سره واده کول غواړي. زه ستاسو د لور رشتې له راولم. چېرته زما لور او چېرته ستاسو زوی دا نشي کېدی او دې کپله کې در سره څه دي ته راښکاره که. دا مې تاسو له په تحفه کې یو څو خیرې راوړې دي. دومره ښایسته هیرې دا خو زما ډېرې خوښې شوې. بس ټیک ده زه به دله د لور رشته درکړم خو د هغې دپاره به دې زوی خپل قابلیت ماته ښایي چې هغه زما د لور قابل دی او که نه او د هغې دپاره زما څه شرطونه دي. شرطونه؟ ووایه چې ستاسو څه شرطونه دي. زما یو شرط دا دی چې د ځان سره به توب العمان راولئ او هغه غلامانو د ځان سره د دې هیرو نه ډک ډک پریتونه نیولي وي. او دغسې بادشاه د الادین مور ته خپل شرط بیان کړه. بل طرف ته الادین په انتظار ناست و چې څه به کیږي. یو ساعت پس یې مور راغله. بچي بادشاه خو راته شرط کېښودو. مورې د څه شرط؟ او د هغې نه پس د الادین مور الادین ته د باچا ټوله خبره بیان کړي. الادین ته هغه ډیوه رایاده شي او مور ته ووایي چې کیدی شي هغه دیو زمونږه څه مدد وکړي. او د هغې نه پس الادین هغه ډیوه راواخلي. الادین چې هغه ډیوه صفا کي هغې نه دوباره بیا هغه دیو راوځي. دا ډیوه ستاسو لاس کې ده زه ستاسو غلام یم وایي چې څه حکم کوي. الادین ورته د باچا د شرط مطابق هغه شان دوه غلامان سره د هیرو یاد کی او دیو ورله خپل د جادو په طاقت هغه را پیدا کړي. او په سبا باندې د الادین مور سره د هغې غلامانو او سره د هغې هیرو د باچا دربار ته لاړ شي. بادشاه سلامت دا واخلې ستاسو لومبنی شرط مونږ پوره کړو. دا ستاسو غلامان او هغه هیرې دي کومې چې تاسو یادې کولې وي. بالکل تاسو زه خوشحاله کړم او تاسو زما شرط پوره کړ خو زما یو بل شرط هم دی. زما لور په محل کې د اوسېدو عادته ده. زوی ته دې وایه چې اول یو غټ محل جوړ کا نو بیا راشه زما لور به ورته زه واده کړم. او د الادین مور د شپې الادین ته د باچا دویم شرط هم بیان کی. او الادین یو ځل بیا هغه ډیوه واخلي یو غټ میدان ته لاړ شي. هغه ډیوه چې صفا کی هغې نه هغه دیو بیا راوځي. دا چراغ ستا لاس کې دی او زه ستا غلام یم وایه چې څه حکم کوي. زما دپاره یو غټ محل جوړ. بالکل چې څنګه تاسو غواړئ. او یو ځل بیا دیو د الادین دپاره هغه شان غټ محل تیار کړي. او د هغې نه پس الادین ته کپړې او پیزار ډیر هم قیمتي ورکړي.
الادین ډیر زیات خوشاله شي او د بادشاه دربار له په خوشاله لاړ شي. سلام بادشاه سلامت. وعلیکم السلام. زه ډېر خوشحاله شوم چې تا سره ملو شوم. بالکل بچی تا ما ته خپل قابلیت وښو او زما د لور قابل یې. اوس د واده تیاري کوه، زه تا د خپله لور درکوم. الادین ډیر زیات خوشاله شي او د هغې نه پس الادین او د بادشاه لور واده وشي. الادین ډیر زیات مشهور شي، د هغه د دولت او د هغه د واده په ټول کلي کې خور شي او دا خبر هغه دوکه‌باز سړي ته هم ورسي. زما په خیال چې هغه ډیوه الدین ته میلو شوې ده، ځکه چې دا هر څه دی بغیر د هغې نه نشي کولی او دا به زه د ده نه اوس واپس اخلم. ډیوې واخلې ډیوې، زړې ډیوې راوړې او نوې ډیوې واخلې. داسې به وکړم د الدین هغه زړه ډیوه به دله ورکړم او نوې به ترې واخلم. الدین چې دا نوې ډیوه وویني ډېر به خوشحاله شي. او د الادین ښځه هغه ډیوه د سړي سره بدله کړي او دغسې د الادین ډیوه هغه دوکه‌باز سړي ته میلاو شي. دا ډیوه ستا لاس کې ده، اوس زه ستاسو غلام یم، وایه چې څه حکم کوې. داسې وکړه چې دا محل سره د بادشاه د لور د دې ځای نه غیب کا او چېرته لرې په صحرا کې یې پیدا کا چې هغه ځای چاته هم نه وي معلوم. او دیو د الادین محل سره د بادشاه لور غیب کی او په صحرا کې چرته خوشي میدان کې پیدا کړي. بادشاه ته چې دې خبر ورسي نو ډیر غوسه او الادین خپل محل ته راوغواړي. الادینه ستا د جادو د وجې نن زما لور غیبه ده، تا له څلور ورځې مهلت درکوم، په څلورو ورځو کې به زما لور پیدا کړي او که څلورو ورځو کې زما لور پیدا نه شوه نو سر به درنه پلم کړم. او دغسې 3 ورځې تېرې شي. الادین په کلي کې کوڅه په کوڅه ګرځي خو د باچا لور پیدا نشي او اچانک الادین ته هغه خپله شنه ګوتمه رایاده شي چې د هغې په مدد سره الادین خپل محل ته ورسي. محل کې چې الادین خپله ښځه وویني نو ډېر خوشحاله شي. الادینه ښه ده چې راغلې، زه تا پسې ډېره زیاته خفه وم. او د هغې نه پس د الادین ښځه الادین ته ټوله کیسه بیان کړي. الادین په ټوله کیسه پوه شي او ښځې ته په غوږ کې پټ پټ خپل پلان بیان کړي چې کله شپه شي هغه دوکه‌باز سړی محل ته راشي. وایي ښه ده چې راغلې، زه خو دې محل کې یوازې سمه خفه ومه. اورېږه یو کپ چیرې لپهوم. د دې ورځ خو ما انتظار کوو چې کله به زه د ستا د لاس چیس کم. ورشه یو پیاله چای راله راوړه. او درېږه چې سم چل در سره وکړم. د مو سره دوکه کې دوکه‌بازه. وایي په ما خو داسې سر ګرځي چې دا ولې وایي. او دغسې دا د الادین او د هغې د ښځې پلان وي. الادین راشي د هغه نه واپس خپله ډیوه واخلي. ډیوه ستا لاس کې ده او زه ستا غلام یم، وایه چې څه حکم کوې. بس دا سړی د دې ځای نه غیب کا او د غرونو نه پناه کا، چرته یو لرې ځنګل ته بوځه. او د هغې نه پس هغه ډیوه الادین ته واپس میلاو شي. الادین د خپلې ښځې او محل سره خپل ځای ته واپس لاړ شي او بادشاه چې خپله لور وویني او د الادین قابلیت نو ډېر متاثره شي. بچی زه اصل ډېر کمزوری یم او ته ډېر قابل یې، د دې کورسۍ لایق یې، د نن نه پس زما په ځای ته بادشاه یې. او دغسې الادین ته بادشاهي هم میلاو شي او خپله ډیوه هم میلاو شي او خپله مینه ورته هم میلاو شي او د هغې نه پس الادین په خوشحالۍ ژوند تیروي.